بے پختو کار دی وکړه. ما بې پښتو کار نه دی کړی، ما مینه کړې ده. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان وندو خیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ د پښتنو دپاره، د فلم بینو دپاره، د پښتو فلمانو کتلو والاو دپاره د هغو ډیمانډ و. ما ته به په وټساپ باندې وټساپونه کول. په هغه وټساپ کې به دا ذکر و چې جانان فلم به کله په مسرت سینما نظام آباد نمبر 2 باندې لګیږي. دارنګه د سینمې انتظامیه د هغو ته هم ډېر کتونکي تلل چې جانان فلم راوړیاسته او په مسرت سینما باندې یې ولګوایسته. د مسرت سینمې انتظامیه او زما مینوال د هغو د مینې دپاره دا فلم په مسرت سینما نظام آباد نمبر 2 کې په 15 دسمبر 2023 کې د جمعې په ورځ باندې نمایش ته پیش کیږي. دا سینما چونکې د پښتنو په آبادۍ کې دا شاوخوا د پښتنو آبادیانې دي ورسره. نن سبا ماحول داسې دی ګراني ده که فلم چرې د پښتنو له آبادۍ ځا لرې ولګېږي نو هغه فلم ته د تګ دپاره د ټکسي کرایه، د مزدې کرایه، د پټرولو، د بایک خرچه دا ګردې لګېږي. ځکه د مسرت سینمې انتظامیه دا فیصله وکړه د کتونکو د سهولت دپاره چې په 15 دسمبر 2023 به دا فلم د جمعې په ورځ باندې په مسرت سینما کې نمایش ته پیش کیږي. د دې فلم خاصوالی دا دی چې په دې فلم کې له ډېرې زمانې بعد، له ډېرې زمانې پس په دې فلم کې جهانگیر خان د مرکزي کردار دپاره د خپل فن لوبولی دی او په دې فلم کې جهانگیر خان د هیرو کرکټر ادا کړی دی. د ویلن کرکټر اصغر چیمه دی. اصغر چیمه صاحب تاسو ټول پیژنئ یاسته چې په ملنګي فلم کې هم د ویلن توپ کرکټر ادا کړي او له دې سره سره په نوو فلمانو کې، په راتلونکو فلمانو کې هم اصغر صاحب د ویلن توپ کرکټر ادا کوي. نو ګرانو کتونکو، د کراچۍ د مینوالو دپاره، د کراچۍ د کتونکو دپاره به په 15 دسمبر 2023 په دې سینما کې جانان فلم لګاږي. په جانان فلم خاصواله یو بل شی هم دی. په دې کې پښتنې اکټرې نوري خان په اول ځل د سیکنډ هیروین کردار ادا کړی دی او له دې سره سره له نوري خان سره وقار جاني صاحب هم په دې کې د سیکنډ هیرو کرکټر ادا کړی دی. نو ستاسو د سہولت دپاره به دا فلم په 15 دسمبر 2023 د کراچۍ په مسرت سینما باندې لګیږي او تاسو په خوند ځینې واخلئ. ګرانو کتونکو، دا و د جانان فلم په حواله له تاسو سره یو د خوشحالۍ خبر چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.